السلام علیکم ورحمته الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو په ټوله ته روغ او جوړ او د صحت جامې مو په تن یې. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندور شانته ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د بل چا د واتساپ زنګونه ریکارډ کړو په خپل موبایل کې. یعنې ملګرو په ویډیو کې زه کومه طریقه درته ښیم په دې کې کولی چې موږ د بل چا د واتساپ څه کوم وایس کال سره کوو هغه په خپل موبایل کې سیو یا هم ذخیره کوو. هغه موږ کولی شو بل چا ته هم څنګه کوو د سوشل میډیا یا هم د زی پی یا هم د بل کوم د وای فای ډایرکټ هر شی چې تاسو زړه د هغې لارې ورته لیږلی شو. نو ډېر خوندور سیټینګ ده، ډېر اسانه ویډیو تر پای پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. ویډیو شروع کولو مخکې که وروسته پورې هم ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ او په خوا کې چې کوم چې د بیل آیکن ده په هغه باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوی اپلود شوی معلوماتي ویډیو تر ټولو مخکې لومړی تاسو ته درشي. نور مو که ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نور مو وخت نه نیسم، زه منډې ویډیو ته ویډیو شروع کوم. ملګرو دې لپاره چې تاسو د بل چا د واتساپ زنګونه په خپل موبایل کې ریکارډ کړئ، دې ته یو کوچني اپلیکیشن ته ضرورت ده. دا اپلیکیشن باید تاسو خپل موبایل کې را ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن لینک انشاءالله د یوټیوب ډسکرپشن کې در کوم لغه چې دا اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره تاسو را ډاونلوډ کولی شئ او استفاده ورڅخه کولی شئ. دا اپلیکیشن د ملګرو دا اپلیکیشن تاسو باید ورته را ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن څخه پرته دا امکان نه لري. نو دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله لینک زه په ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم. نو کله مو اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ انسټال مو کړو نو په دې به سمپل تاسو داسې یو کلیک وکړئ. نو دا مو سره خلاص کړي. نو لږ د دې انټرفیس داسې د ملګرو کال ریکارډر واتساپ نو دې ته تاسو ته داسې یو انټرفیس درکوي. نو کوم څه لاندې ملګرو د تیرک علامه ده په دې به کلیک وکړئ. نو دا به څنګه بیا ووهئ. دلته ملګرو لاندې موږ ته یو آپشن درکوي آی اکسپټ ډیس ټرمز اف د سروس. نو په دې باندې موږ ټیک مارک باید ولګوو، بیا په دې تیر آپشن باندې کلیک وکړو. نو ملګرو ته موږ څخه دا 4 پرمیشن غواړي: نیټورک، د اکسس، د ایکسټرنل سټوریج، د ریکارډ اډیو، د کانټیکټس ده. دا 4 پرمیشن باید موږ دې ته انیبل کړو. دلته ملګرو د پرمیشن باندې کلیک کوو. پرمیشن مو چې کلیک کوو څنګه کوو په لومړي سر کې په دې الاو باندې کلیک کوو. الاو مو چې کلیک وکړو دا هم بیا الاو کوو، دا هم بیا الاو کوو او 4م پرمیشن هم الاو کوو. نو دا مو چې کله الاو کوو ته لیکل انیبل سروس، نو په انیبل سروس باندې کلیک کوو. انیبل سروس مو چې وښیو نو ته وړاندې ملګرو تاسو ته راسي همدغه انیبل سروس به تاسو دلته پکې پیدا کړئ. دا دی ملګرو آپ کال ریکارډر سي ده ملګرو، په دې باید تاسو کلیک وکړئ. دا به څنګه کوئ آف ته، دا به څنګه کوئ آن کړئ، دا بل څنګه کوئ اوکې آپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو یو خبر مو په یاد دا به خامخا تاسو کوئ که چېرې دا پکې ونه کړئ ستاسو موبایل څنګه د ملګرو دا امکان نه لري چې دا څنګه کوي ریکارډ وکړي. نو دا پرمیشن هم څنګه کوي تاسو ورته الاو کوئ. نو دا مو هر کله الاو کړو ملګرو دې سیټینګ د جپو سیټپ پاور منیجمنټ صحیح شو ملګرو. دې څنګه شو سیټینګ کوم څه ده هغه منیج یا هم صحیح شو. نو دلته ملګرو موږ ته یو آپشن راکړي د سکیپ په نامه، په دغه سکیپ آپشن باندې باید کلیک وکړو. نو کله مو چې وښیو نو ملګرو دې سیټینګ څنګه شو پای ته ورسېدو. دې کې موږ نور کار نه لرو. اوس ملګرو هر څوک چې موږ ته زنګ راووهي یا هم البته وایس ریکارډ موږ ته څوک وکړي په واتساپ کې نو یا هم زنګ ووهي نو هغه ډایرکټ ملګرو دلته څنګه کړي اتومات ډول څنګه کړي ملګرو ته ذخیره کړي او هغه موږ دلته کتلی شو. کله چې ملګرو تاسو ته واتساپ کې څوک زنګ ووهي نو چې هغه زنګ درته ووایي نو هغه تاسو ته ډایرکټ تاسو دلته ټولې پرمیشن ورته الاو کړي دي. نو تاسو به راسئ زنګ هم ووهئ، زنګ هم کټه کړئ، بیرته راسئ دلته د اپلیکیشن ته سره راسئ. اپلیکیشن ته سره دلته پرې انتظار ورته وکړو. نو په دغه ځای کې به څنګه کوو ملګرو تاسو ته هماغه ریکارډینګ میلاو شي کوم چې تاسو په واتساپ کې کړی ده. دلته ملګرو څه لیکلي دي که نو کال ریکارډس، یعنې تاسو هېڅ ریکارډ نه ده کړی ځکه چې موږ اوس پورې چاته زنګ نه ده وهلی یا هم چا ماته وایس میسیج نه ده کړی. هر کله چې تاسو دا وکړئ نو تاسو ډایرکټ څنګه چې دې نه وروسته ملګرو مخکې نه دې نه اوس وروسته چې کوم زنګونه یا هم ریکارډینګ تاسو ته کېږي هغه ټول دغلته تاسو ته شو کېږي چې تاسو یې کولی شئ بل چاته هم ولېږئ او په خپله هم واورئ. دا ملګرو یو کوچنی سیټینګ و. هیله چې ویډیو مو خوښي او شی مو زده کړې وي. ملګرو که اوس پورې هم داسې ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د خپل د پرمختګ لپاره زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې د بیل آیکن هم وهئ. نور مو که ویډیو خوښ شوي ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغوی هم له دې طریقې څخه ګټه واخلي او شی زده کړي. نور مو وخت نه نیسم، تر بیا پورې چې داسې خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته آماده کوم. په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.